فرحان احمد زما مینوال دی. فرحان احمد ځای خو یې پته لګي نه چې کوم ځای دی. فرحان ورور څنګه یې ټیک ټاک خیر دی ښه. حمیدالله شاداب ورور سلامونه درته کوم او پروګرام کې ته هرکلی یم. احمد خان ترناب ما په خیال دغه پېښور ترناب بوي. احمد خان څنګه یې ښه وروره ټیک ټاک. او سعید بازیګر ورور دی ډېر فرمایش کړی دی چې زمونږ نوم پکې واخلئ. مینوالو ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. ما سره شمشاد صاحب دی او خان باچا دی او د هغې نه علاوه دا ماشوم د رئیس جم رور دی ذاکر، ډېر قابل او ډېر ټیلنټډ ماشوم دی. بریال وفا صاحب په کیمره دی او د هغه شاګرد دی. شمشاد صاحب اجازت ته چې یو کلام نه شروع کوم. وایي څانګه شه د زړه په دیوالونو مې سمسوره شه، څانګه شه د زړه په دیوالونو مې سمسوره شه، تیر مې که د ځان سره راتیره د دې اوره شه. اوس خو دا دی چې هله به پښتنه یې ته، اوس خو دا رواج دی چې هله به پښتنه یې ته، کونډه شه په ښار کې او که پیغله یې بېروره شه. زه در باندې تنده ماتومه د سپېره وطن، زه در باندې تنده ماتومه د سپېره وطن، ته غمجن ماښام کې په ښځو زمانه سکوره شه. ډېره مننه جي. او څومره ماشومان دې په هیبت د خوبه پاسول. شمشاد صاحب څومره ماشومان دې په هیبت د خوبه پاسول، یا زلزلې کور او کلی وران که خو بې شوره شه. ډېره مننه جي. او دا ګلابي رنګ به دې په غم لیوني واړوي بریال صاحب، دا ګلابي رنګ به دې په غم لیوني واړوي، ټول کله بچ کېږي ته او څو ورځو ته توره شه. ډېره مننه. دا ګلابي رنګ به دې په غم لیوني واړوي، ټول کله بچ کېږي ته او څو ورځو ته توره شه. ما ته وایي ستا په سر ثواب ګټم یو کار وکړه، ما ته وایي ستا په سر ثواب ګټم یو کار وکړه، زه به نن ماښام زکات وباسم ته بې موره شه. ما ته وایي ستا په سر ثواب ګټم یو کار وکړه، زه به نن ماښام زکات وباسم ته بې موره شه. او دومره مه خوږېږه چې ژوندی دې خلک تېره کړي، دومره مه خوږېږه چې ژوندی دې خلک تېره کړي. دې وطن کې سپور خلک اوسېږي، لږه سپوره شه. او مونږ ته راکوي خو په دې شرط د ازادۍ مزې، مونږ ته راکوي خو په دې شرط د ازادۍ مزې، ما بربنډوي او تا ته وایي چې سرتوره شه. نو هغه دي بې شرمه د کورونو نه راووتل، هغه دي بې شرمه د کورونو نه راووتل، ای د وطن پیغلې او څو ورځې تر کوره شه. نو اوس د منظر هغه منظر نه دی چې سینه شلوي فریال صاحب، اوس د منظر هغه منظر نه دی چې سینه شلوي، ستا د مینې زور یې اوبه شوی دی بې زوره شه. ډېره مننه جي، ډېره مننه، ډېره مهرباني جي، ډېره مهرباني جي، ډېره مننه جي. شمشاد صاحب خپله مینه څرګنده کړه، ډېره مننه کوم جي. وایي سوځم ایرې کوم لوګی مې نشته اور مې نشته، سوځم ایرې کوم لوګی مې نشته اور مې نشته، د لیونتوب په زور سندرې وایم زور مې نشته. ما په سینه کې اباسین د خپل ارمان نیولی، شمشاد صاحب ما په سینه کې اباسین د خپل ارمان نیولی، جانانه دا بېله خبره ده چې شور مې نشته. که چا راکړي نو پښتون یم ورکړي مې دي، که چا راکړي نو پښتون یم ورکړي مې دي، په ما هم نشته د چاپور که په چاپور مې نشته. که چا راکړي نو پښتون یم ورکړي مې دي، په ما هم نشته د چاپور که په چاپور مې نشته. د مور په دې غوسه غټېږم چې راپاسي وایي، د مور په دې غوسه غټېږم چې راپاسي وایي، ستا د شل ځله ناوي نوي خو انګور مې نشته. ډېره مننه جي. ټول پېښور مې درته راوړو دروازې اوس پړه، ټول پېښور مې درته راوړو دروازې اوس پړه. نو خو تا ویل چې ښار ته لاړ شه کمیستور مې نشته. جنګ ته په کوم غرور دروزم او په کومه ادا، جنګ ته په کوم غرور دروزم په کومه ادا، ما ته به سر په لوپټه څوک تړي خور مې نشته. جنګ ته په کوم غرور دروزم په کومه ادا، ما ته به سر په لوپټه څوک تړي خور مې نشته. دا زما زړه او دا مې سر دی او دا زیم واخله، دا زما زړه او دا مې سر دی او دا زیم واخله، فلحال خو دغه عمره وس لرمه نور مې نشته.
مسلمانان دي کنه ځکه خو کوڅه کې اورم مسلمانان دي کنه ځکه خو کوڅه کې اورم یو ماشوم وایي ګزار مړه کوه مور مې نشته او افسوس ماشومه زناور افسوس ماشومه زناور انسان ته داسې وایي افسوس ماشومه زناور انسان ته داسې وایي زمانه پاسه زه بېوسه یم رور مې نشته او دا خو لازت به زلزله وه تر سبا خو دې وي دا خو لازت به زلزله وه تر سبا خو دې وي منظره ښه ورته په غر کې پروت یم کور مې نشته ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي شمشاد صاحب اخري یو نظم اجازت دی ډېر فرمایش خلکو کړی دی میا ندیم ته به ډالۍ کو خو مړېږي نه پرې ډالۍ مالۍ باندې او خان باچا صاحب را سره ناست دی چونکې میلمه دی زما دپاره هغه ته به هم ډالۍ کو او د ذاکر ماشوم ته به هم ډالۍ کو او دغه ندیم بار بار د دې غزل نظم فرمایش کوي وایي چاوي د ګوډۍ غل دا نظم دی د ګوډۍ غل چاوي جامې تر نه وباسو په دې ډک بازار کې چاوي لاسونه تر نه پرې کوي چې بیا غلا نه کوي چا ویل جبه تر نه پرې کوي چاوي سر مات کوي چاوي بربنډې رازوانن کوي چې ګناه نه کوي خلک چاپېره و په منځ کې یو ماشوم جړېدو خلکو به چغې کړې چې ووهئ دا غل ووهئ دې مخامخ دوکان نه د ګوډۍ غلا کوله دا څه د خوار بچی دی دی خو په چپل ووهئ ماشوم به ګیر چاپېره وکتل او غلی به شو پاسېدی نه شو ظالمانو دردولی و ډېر چې زه یې ولیدم نو ما ته یې په خوله سره راتلل خبرې ده ته هم ورتلې خو یارېدلی و ډېر زه ورنږدې شوم ما وې څوک یې بچی څه دي کړي زه ورنږدې شوم ما وې څوک یې بچی څه دي کړي جرم د څه دی څه قصور څه دې خطا کړي ده داسې چې خلکو په دې ډک بازار کې ووهلې ما خو هم پوهېږي که داسې کومه دې ګناه کړې ده ما ته سلګو سلګو کې وایي ماما داسې نه ده ما ته سلګو سلګو کې وایي ماما داسې نه ده زه خو ماشوم یم د خلکو ناروا کړي ده سبا اخترو ما نه کشرې خور ګوټۍ غوښتې وه سبا اخترو ما نه کشرې خور ګوډۍ غوښتې وه چې وس مې نه و ما د خور دپاره غلا کړې ده ماما یتیم یم پلار مې مړ دی مشر رور مې نشته ماما یتیم یم پلار مې مړ دی مشر رور مې نشته خور مې وړه ده مور مې کور نه هم بهر نه وځي زما د پلار په زوړ خیرن څادر کې وخت تېروي بس پښتنه ده د خپل در نه هم بهر نه وځي په مزدورۍ پسې بتلم خو هر سړي به ویل په مزدورۍ پسې بتلم خو هر سړي به ویل چې دا خو ډېر ماشوم دی دا د مزدورۍ خو نه دی ما وی مجبور ما خو یو سړي به هم نه منل هر چا به وی چې دا ماشوم د مجبورۍ خو نه دی خور مې وړه وه جړېده ګوډۍ ګوډۍ کول خور مې وړه وه جړېده ګوډۍ ګوډۍ کول زه را روان شوم په دې نیت بازار ته ووتمه چې ګوډۍ دومره شی خو نه دی کور پرې نه ورانېږي کیدای شي سوال وکړم او ما ته یې څوک هسې راکړي په ما یې ترس وشي او څوک ووایي واخله بچې خو ما چې سوال د ګوډۍ وکړو نو هېڅ چا رانه کړه ما ورته ډېره ویې ماما ماما ګوډۍ پکار ده خو ته په خدای وکړه یقین چې یو ماما رانه کړه سبا اخترو بله مخه زما نه وه ماما سبا اخترو بله مخه زما نه وه ماما ما ته د غلا نه آخر بله لاره نه ښکارېده نو بس راپټه مې کړه جیب کې مې راواچوله خو دوکاندار را باندې پوی شو کلکې ونیولم اواز یې راکړو راشئ غل د ما په غلا نیولی خلکو را منډه کړئ د لاسونه یې ونیولم چا په ډنډو وهلم چا رانه لاسونه تاو کړل څوک مې په خپو کېناستل څوک راته په سر کېناستل ماما همدغه مې ګناه وه نور مې څه کړي دي ماما همدغه مې ګناه وه نور مې څه کړي دي ګوډۍ هم ماته شوه په کار د مالک هم رانغله که دا ما خور ته په خندا او خوشحالۍ وړوې په دې ګوډۍ اخر د چا د کور ګلشن ورانېدو ستا به ثواب شوی مور به مې دوا کړي وه یوه ګوډۍ وه که نه څه په ټول وطن ورانېدو ما ورته ویل بچیه ستا کیسه په ګل بدله ما ورته ویل بچیه ستا کیسه په ګل بدله ته که هر څه وایې خو کار خو د غلا کړی دی اول دا کار ښه نه دی دا سړی نه غل جوړوي او بله دا چې سپینه ورځ دې په رڼا کړی دی هغه مسکی شو ما ته وایي ماما هر څه منم هغه مسکی شو ما ته وایي ماما هر څه منم چې ما خطا کړې ده ټیک ته ما ګناه کړې ده منم چې ما د مجبورۍ نه دا قدم اخیستی منم چې ما په هر مذهب کې ناروا کړې ده خو زه دې خلکو نه یو سوال کوم په ډک بازار کې چې تاسو ما وینئ دا غلا یوازې ما کړې ده د زرداري په خزانو کې زما وینې نه دي دغه د سټیلو کارخانو کې زما تن نه سوځي نواز شریف چې ته بینکونه ډکوي لګیا دي دا چې لوټ مار کوي په دې اډو وطن نه سوځي د بلاول د مور د خېټې نه دولت راوړی مریم نواز چې خاندي ته پکې خپل ځان نه ویني ملک ریاض سره حلال دي چې شمارې نشته جهانګیر
امیر ترین او قریشي او عمران خان نه ویني چې په سایکلو به راتلل خپلو اوټونو پسې په مرسډس کې ته اوس هغه مولیان نه ویني یوه زما ګوډی دې ولیده نو چغې وهي ته ګیر چاپېره د لوټ شوی پاکستان نه ویني چې زه دې ولیدم نن درته قانون رایاد شو چا چې قانون بربند کړو هغه خلک سپین ولیدي ما خو ګوډی پټه کړه بیا مې هم وهلو خوړل چا چې بینکونه ډک کړل دا خلک نیازبین ولیدي ډېره مننه ډېره مننه جي ما نه خو خور غوښتي وه سویس بینک ته مې نه وه وړي ما نه خو خور غوښتي وه سویس بینک ته مې نه وه وړي منډه که نرې نو تپوس ته زرداري نه وکړه چې د قانون د ماتولو په خوږو دې پوه کړي چې غیرت څه وي اسلام څه وي په پښتو دې پوه کړي ما ته ګناه ده که نه ما ته کتابونه سپړي تپوس دې وکړه چې په ټولو فلسفو دې پوه کړي نو که هغوی ته نه اسلام شته نه قانون د سره نو ما نه ولې په یوه ګوډۍ سر من وباسئ زما په غاړه کې زړو جامو ته نه شئ کتې خپله مو کار دا دی چې مړو نه کفن وباسئ ما ته ګناه شي هم عذاب شي هم فتوې جوړې شي هغوی چې څومره بدماشي کوي جناب ته جوړ شي مونږ که د بدې ورځې چک لګو خولې مو وهي هغوی که ښځې هم بربنډې کي ثواب دې جوړ شي ماما تر څو چې هر وزیر سره حساب ونه شي زه د ګوډۍ جرم په ځان قبولولی نه شم چې هتکړی د اسمبلی په ور کې ونه وینم زه وضاحت د ګناهونو ورکولی نه شم زما یقین دی په یوه ګوډۍ به نه سوځمه د یتیمانو بچو حق خو مې وهلی نه دی یوه ګوډۍ وه که نه سره سړي سر خو نه دی په څه مجرم پاکستان خو مې خوړلی نه دی چې ته سپین خان بابا شوي ما دوزخ ته نشي بوتلی چې ته سپین خان بابا شوي ما دوزخ ته نشي بوتلی خدای د هر چا رب دی جنت څه په رشوت خو نه دی زه هم د دې وطن یم حق لرم په خپله خاوره چې ما نه لاس پرې کوي داسې شریعت خو نه دی ما کتابونو کې لیدلي دي کتلي مې دي چې سړی کفر کوي کفر نه ګناه جایز ده ته تپوس وکړه په وړه خوله دروغ نه وایم وطن کې حق لرم خپل حق نه خو خلا جایز ده او زه شرمنده پاسېدم په ټیټو سترګو پریال صاحب زه شرمنده پاسېدم په ټیټو سترګو لکه جامې راپورې وي لوس لغړ ښکارېدم ما سره هېڅ جواب د دې ګرانو سوالونو نه و زه د خپل ځان سترګو کې پړ ښکارېدم مړ ښکارېدم ما وی قانون نشته بچې که دا انصاف موسم وی ما وی قانون نشته بچې که د انصاف موسم وی تا به د دې محافظانو نه سلام اخستو بچې که لږ غوندې اختیار د منظر لاسو کې وی تا به د غلا په دې یوه ګوډه انعام اخستو ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي تر بل پروګرام السلام علیکم ډېره مننه